السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راغلی یم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل نه ډیلیټ شوي عکسونه، ویډیوګانې یا آډیو میوزیک وغیره هر څه چې وي یا ستاسو څه خاص فایل وي، ټیک ده، امپورټنټ څه ضروري څیزونه وي او ستاسو نه په غلطۍ سره موبایل نه ماشومانو ډیلیټ کړي وي یا ډیلیټ شوي وي، نو هغه تاسو په یو کلیک سره واپس خپل موبایل ته څنګه راولئ. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ خو دې نه مخکې تاسو ته ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن ضرورت وي. همدغه اپلیکیشن به تاسو د ډسکرپشن نه د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ او دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولاو کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي، ټیک ده. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو نه یو پرمیشن غواړي، هغه پرمیشن به دې له تاسو ورکړئ. دا وګورئ، الاو وکړئ. اوس دلته کې به بیا تاسو ته داسې کیټګریانې راشي، مطلب فوټوز، ویډیوز، آډیوز، ډاکومنټس، صحیح ده، یا ټیکسټ. اوس دې کې چې کوم څیز تاسو ریکور کول غواړئ هماغه به له دې ځایه نه تاسو سلیکټ کړئ. مثال په طور ویډیو وي یا آډیو وي یا ډاکومنټس کې څه شی وي، پی ډي اف فایل وي، ټیکسټ وي، هر څه چې وي چې ستاسو د موبایل نه ډیلیټ شوي وي، نو هغه تاسو ډېر په اسانه طریقې سره واپس ریکور کولی شئ. دغه شان د ډوپلیکیټ فایل، مطلب یو فایل وي د هغې تاسو ډوپلیکیټ جوړول غواړئ، نو هغه تاسو دغه شان ډوپلیکیټ کولی هم شئ. ویډیو یا آډیو وي هغې نه تاسو ډوپلیکیټ ویستلی شئ، مطلب ډبلولی هم شئ خپل په موبایل کې. د هغې نه علاوه لارج فایلز، مطلب کوم غټ آډیوز وي تاسو سره، ټیک ده، یا غټې ویډیوز وي تاسو سره، یا لارج ډاکومنټس وي، مطلب غټ ډاکومنټس وغیره وي، نو دا ټول تاسو همدغه شانتې کتلی شئ. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې هر څه خپل موبایل ته واپس ډېر په اسانه طریقې سره ریکور کړئ. نو قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوې به مې، که خوښ شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.